طالبان تاسو سوال طالبان په زابل کلات ښار کې وینئ. څلور پنځه نفره لاس سره ونیسئ داسې کتار روان ته نور مخه باندې کوي ورته لاس سره ونیسئ داسې لاس سره ونیسئ داسې لاس سره ونیسئ داسې لاس سره ونیسئ داسې دوستانو هیله د جوړ روغ خوش خوشحاله اوسئ. دوستانو هیله د ویډیو هم در سره شیر کړئ. دا مهال وسوال طالبان تاسو په زابل مرکز کلات ښار کې پر عمومي چوک وینئ. له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په خپلو موټرونو کې د افغانستان ملي بیرغ او د اسلامي امارات سپین بیرغونه ځړولي په ښار کې ګرځي د سولې شعارونه له ځان سره کوي چې موږ سوله غواړو.
ته رقم ځای سره یاست صحیح ده زنګ کوم راسه موټر ته دلته ځوان نور را روان دي هلته ستا موټر ته ستا موټر ته و راځه ته نور را روان دي عبرت صاحب ښه یې عبرت صاحب بخیر اوسئ جوړ یې ژوندی سالم هغسې روژې تراویح لمونځي به دا چې بل څه په خیر یې ښه خو یې والله نه خو انټرنیټ انسان کار نه کوي دوړې دي کشګر د عبرت صاحب ډېر څو سایکله دي څو موټر دي اوس نور هم را روان دي هلته نو نه مو پرې معلومات نه ښه لرم خو دونه راشته بیخي ځای نه پرېږدو نور را روان دي هغه ځای ته ورسېدو دوستانو زه بیا هم سلامونه کوونکي هیله د جوړ روغ او خوش خوشحاله اوسئ دوستانو د اوربند له پیل سره سم د زابل کلا تېر شوې ولسوالیو او د همداراز مرکز کلا ته وسوال طالبان راغلي دي له وسلو سره راغلي همدغه په ښار کې ګرځي د افغانستان ملي بیرغ او د طالبان خپل سپین بیرغ ورسره د په ښار کې ګرځي او د ښار کې د سولې شعارونه له ځان سره ګرځوي موټر او ګرځل ته نور روان دي هغو ته به صحیح ده دوستانو دا مهال نور سوال طالبان هم ښار ته را روان دي او تاسو یې پر مرکزي چوک وینئ چې وسوال طالبان د سلګونو امنیتي ځواکونو ځوانانو او ولسونو په منځ کې دي ټول افغانان د سولې تږي دي همدا هیله او ارمان د دې ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله امن او ارامي راسي دا مهال دوی د شنه رنجر په سر کې تاسو وینئ
کوټه کې نه اوسه ایز بل کوټه کې دین بو ولې ده ولا بخار نور سلور لپاره نور هغه سم خلک دي چیرې په کم ځای هغه ویني خلک دي دغه خلک دي ما ته خلک دي او په کم ځای یې سره وایي د فلم دی یو ځای بل ډیر سم مر روان تیر روان ګوره یو خدای و په کم ځای یاست فسدا وی راوړي تر فسدا کار نه لري واره ځامبر یاست هلته دی هلته را روان هلته پنځم سایکل را روان دی هغه ته ورسو چیرې هغه فسدا کار نه لري سلا روان سره نشي جوړي اول څه مسله روان ان شاء الله مشکل نه جوړیږي نه ما چې دا کور تر اوسه ماما د خور مبارکۍ قربان دا خپل وربان کې د څه دي سره خپل کورنۍ سره تر کور دا تا کور تر اوسه مبارکۍ تر راغلی نور څه وربان دا یو ته ولا نور مخکې روان دي هغه د خان د کلام تفسر ولا اورما مش بغى تواصل تاكل لا حتى جرى رسيد يتي غلط ما تزنقوا مسعود زه شایسته فهم خواته ورځو سلامونه دوستانو د جوړ روغ خوشحاله اوسئ او د اختر لومړۍ ورځ مو هم په خیر وي دوستانو په اختر کې اختر په سوله کې اختر له اوربند سره سم وسلوال طالبان د ډېرو ولایت زیات شمېر ولایتونو مرکزونو ته راغلي له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه عکسونه اخیستي مبارکیان ورکړي خوشحالي یې کړې د خپلو کورونو ته راغلي دي نو زابلدار ښار ته هم دوی راغلي دي حتی له خپلو وسلو هر څه موټرسایکلانو موټرانو هر څه سره راغلي دي تجهیزات هر څه ورسره دي راغلي دي په ښار کې ګرځي د افغانستان ملي بیرغ او هم ورسره د امارات اسلامي افغانستان اسلامي امارات سپین بیرغ دواړه په موټرونو باندې په یو بل طرف لګولي دي او په ښار کې ګرځي او له ځان سره هم د سولې شعارونه لېږدوي خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې تل پاتې سوله امن او امني راسي دوستان دا مهال هم روان یو ماته لږ هم راسره اوسئ لږ مخکې هم نور وسوال طالبان راغلي دي له ښایسته فهم سره دي زما د معلومات اساس دي هم غواړي چې ښار ته راسي وربسو هغه طرف ته به هم ورسو بعدين خيط ماسك لا ولا حسين عندك شباب بس اليوم ده نطلع وفي شهر تراغلي تاني ما استنى بخير بخير شكرا دوستان دا هم هغه وسلوال طالبان چې له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ښار ته راغلي
خوشاله یاست د اوربند په ښاغلي یاست دوستانو سره کورنیو دوستانو سره وینئ څومره خوشاله یاست څه هیله لرئ چې په افغانستان کې د څومره وخت لپاره سوله او اوربند واوسي تعالی دې وکړي ښه سوله راولي ښه دغه اوربند وسي ګرځکر شي ښه اوربند وسي خلک داسې ښه خوشحاله اوسي دا دایمي سولې په یعنې افغانان او د جګړې ښکېل لوري له جګړې ستړي دي امین کې ژوندي اوسئ دوستانو دا هم هغه وسوان طالبان ولو چې ښار ته راغلي وو په ښار کې ولو دوی هم له جنګه ستړي وو او د سولې غوښتونکي ولو یعنې واقعیت هم دا به ثابته شوې ده ټولو افغانانو ته چې افغانان له جنګ ستړي دي او په افغانستان کې جګړه هم د افغانانو نه بلکې د نورو هیوادونو ترمنځ د پردۍ جګړه ده خو پر افغانانو تپل شوې ده که چیرې پردۍ جګړه نه وای او راباندې تپل شوې نه وای نو د اوربند د پیل سره سم وسله طالبان ښارونو ته نه راتلل او دا هم د دوی اعتماد ده چې دوی د خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ښارونو ته راغلي دي او له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه پر اوږه ګرځي او ورته د اختر مبارکۍ ورکوي خدای دې ودې وکړي چې په افغانستان کې تل پاتې سوله امن او ارامي راسي دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه راسره شیر کړئ او ویډیو هم شیر کړئ چې تر څو تر نورو خلکو حتی نړیوالو پورې ورسېږي ښه مثال یې زه خپل ملګری مسعود جان درکوم مسعود جان چې هم په امنیتي سرتېری ده دا مهال ورغلی د هغوی سره یې اوږه په اوږه او غېږ په غېږ سلیمه سره وکړه او د اختر مبارکي ورکړله واقعیت هم ډېر خوند یې وکړ کله ده څخه وپوښتو دی هم له جنګه ستړی ده کله هغه څخه مو وپوښتل تاسو واورېدله چې له جنګه ستړي ولو نو ورځې په افغانستان کې تل سوله امن او ارامي راولي دا مهال هم دوستانو روان یو لږ مخکې له ښایسته پمپ سره ترافیک مدیریت ته نږدې نور وسوال طالبان هم روان دي د ښار په لور د نورو اړخونو څخه هم روان دي ښار ته تر څو راسي له خپلو دوستانو غریبانو خپلوانو ښاریانو سره اختر شپې په خوشحالۍ تېرې کړي همدغه د کوم شي چې اوربند یې لاندې همدغه د اوربند شي په خوشحالۍ تېرې کړي خو ولسونه څه غواړي ولسونه د جګړې له دواړو غواړي چې د اوربند موده وغځېږي ډېره که ونه غځېږي حتی 3 میاشتې خو وغځېږي او بله برخه دوستانو دا ده چې مخکې به ویل کېدله چې سوله یا په امریکا پورې تړلې ده یا په پاکستان پورې تړلې ده یا هم په نورو هېوادونو پورې تړلې ده خو اوس هغه خبره غلطه ثابته شوه اوس ثابته شوله چې سوله بین الافغاني ده د افغانانو ترمنځ سوله ده ځکه هغه کوم وخت چې افغان دولت اوربند اعلان کړ سمدستي شپې وروسته وسوالو طالبانو هم اوربند اعلان کړ چې نتیجه همدا شوله چې دا مهال امنیتي ځواکونه هم د وسوال ته ځي پاکستان او وسوال طالبان هم دلته د امنیتي ځواکونو ساحو ته راځي چې دواړه زیات سره خوشحاله دي نو دوستانو دعوې کوئ باور وکړئ زه خو د اوس هم هېڅ باور نه راځي چې داسې سوله دې راغلې وي اوربند دې شوی وي اوس چې ښار ته تلم ملګرو راته ویله چې وسوال طالبان ښار ته راغلي همداسې په فیسبوک او نورو
ټولنیزو رسنیو باندې راپورونه خپاره شول چې ولایتونو مرکزونو ته راغلي، ښارونو ته راغلي، د سمې عددي اوږه په اوږه، غېږ په غېږه عکسونه ولیدل، تصویرونه ولیدل. واقعیت دا ماته یو خوب ښکارېدی او موږ داسې فکر نه و کړی، خو خدای جل جلاله دې په افغانستان کې تل پاتې سولې، امن او ارامي راولي. یا موږ دا دلته کښته یو سره ناست پورته دا وړاندې خدای دي دا یو کم ځای ورته لوړ که ته تر مریت څخه لاړې سره ماموریت یې کم دوستانو لږ مخکې تاسو زیات کسان وینئ چې هغه هم وسله طالبان راغلي دي او همدې ځواکونه